ما د چا وینه نه ده بهولې ما د چا کور نه دی روان کړی ما خو د خپل بېګناه پلار د وینې بدل اخیستی دی السلام علیکم ګران کتونکو نوید بهزاد مردان نیوز پی کې نه تاسو خدمت کې حاضر یم قدرمنو مردان پریس کلب کې موجود یم د بدر منیر سوارلسمه کلیزه چې کوم هغه دلته ومنځل شوله څنګه چې تاسو ته پته ده بدر منیر د پښتو فلم انډسټري شروعات د هغې نه شوې په دې سپي شوې او زه ټاکو اوس تا سره زما یو امانت او هغه امانت اوس واپس واړم زه افسوس کوم ما ستا امانت ونه ساتلی شو دې سپي صاحب ته خو د قانون محافظ یې د قانون حفاظت کولی شي او زما د بچو د هېڅ خیال ونه کوم زه مجبور وم دې سپي صاحب اول زه مجبور وم ستا قانون ما را سزا راکړه اوس ته مجبور یې ته مجرم یې ته ووایه چې تا له څه سزا پکار ده او چې تر کومې پورې د پښتو ژبې فلمونه جوړېږي دغه شان هغوی د اردو او پنجابي فلمونو کې هم کار کړی خو د پښتو فلمونه چې تر کومې پورې جوړېږي د بدر منیر نوم به په ښه الفاظو باندې په ښو ټکو کې یادېږي او دا وخت زما سره د سټار میډیا پاکستان پریزیډنټ هاشم ټیکهدار زما سره موجود دی چونکې د دې پروګرام تابعه چې کومه وه دا دې کړې وه دغه کې چې کوم ایوارډونه وو دا د دې د طرفه کم چې چا ښه پرفارمنسز کړي وي هغوی ته دغه ایوارډونه ورکړی شو نو په دغه اړه به هم د دې نه تپوسونه خبرې اترې کوو او د بدر منیر حوالې سره به هم د دې جذبات او د دې چې کوم احساسات دي نو هغه به تاسو سره شریکوو یو السلام علیکم وعلیکم السلام هاشم ټیکهدار څنګه یې ښه یې ټیک ټاک شکر دی الله کرم دی سرجي تاسو ښه صحت هم ښه دی بالکل شکر الحمدلله نن چونکې موقع ده د فلم سټار بدر منیر څوارلسم کلیزه او دا پروګرام چې کوم نو هغه نن ډېر په ښه طریقې سره وشو نو په هغې خو اول تاسو ته خراج تحسین پیش کوو یو او څه به وایې په دغه اړه باندې ډېره مننه نوید بھائی بدر صاحب خو یو ښه اداکار و او زه به دومره ووایم چې د بدر صاحب څومره فلمونه جوړ شوي دي که هغه د اردو دي که هغه د پښتو دي نو کم سے کم فیملی سره یا وړو سره یې کتی شي دا اوس خو ماشومانو سره نه شي کتی ستاسو خبره چې کوم ده به زه مخکې بوځم بدر منیر صاحب چې څومره هم فلم انډسټري کار کړی نو ډېر صفا سوتره او ډېر مقصدي کار یې کړی دی او تاسو نن ایوارډونه هم ورکړل نو دغه مو په کم بنیاد باندې ایوارډونه چې کوم دي دا تاسو ورکړل دا هم هغه ملګرو ته ورکړل چې کوم د هغې یو محنت او هغه ښکارېدو په میډیا باندې د هېڅ تعارف محتاج نه وه نو دا مونږ به دغه شان انشاءالله نیکسټ ټایم کې چې کوم پروګرامونه یو زمونږ د 2022 اخرې ته زمونږ ایوارډ شو ده نو هغې کې هم دغه شان د ښایسته مشران نه غواړو چې کم د ایوارډ حقداري او دغه شانتې دوی به مخکې مونږ سپورټ کوو انشاءالله او دغه شان د ستاسو تعاون به مونږ سره د میډیا د هغې په وساست سره به دا مخکې ځي او دا هم راته ووایې چې د بدر منیر صاحب کلیزه چې کوم دا راتلونکي نو دا به هم دغه شانتې جاري ساتئ او که نه او هغه به په کومه سطحه باندې انشاءالله هغه به د حکومت به مونږ سره تعاون کوي او هغه به انشاءالله نشترحال کي یا مشران پکې لګیا دي انشاءالله هغه به د دې نه ښه دغه به وي او دا هم زموږ کتونکو ته ووایې چې په دې کلیزه کې تاسو کم د پښتو فلم انډسټري نوموړي آرټسټان راغوښتي وي دغه شان د سوشل میډیا سره تړلې تکړه کم خلک تاسو راغوښتي وو هغه لږ زموږ کتونکو ته وایي
سرجی د اداکاران چې کومو نو هغه امان صاحب ډېر زوړ اداکار دی بالکل. جمیل بابر صاحب او د اوسنۍ دور یو ښه ډایرکټر شهید عثمان صاحب هم راغلی و او بل د زوړ وخت کې سر سنوبر صاحب هم و. بالکل. کم چې یو فلم ما کتلو د عجب ګل غالبا د پښتو لومبني فلم و سرې سترګې او ډېر زیات ښایسته فلم یې جوړ کړی او ګڼو کتلو تاسو ته به په دې موقع باندې دا هم ووایم چې دا فلم چې و سرې سترګې د کیسر سنوبر صاحب په ډایرکشن کې جوړ شوی و او خو د دې فلم ساز چې کوم پروډیوسر نو هغه زمونږ وزیر تعلیم چې کم دی شیرام خان ترکي د ای والد صاحب چې کوم لیاقت خان ترکي د دې پروډیوسر او دویم پروډیوسر چې کوم هغه زمونږ د کلی سبحانی باچا صاحب نو دا د په ډایرکشن کې جوړ شو ډېر ښه فلم و. خا د دې نه علاوه تاسو سوشل میډیا چې کوم نوموړي کسان راغوتي هغه هم زموږ کتونکو ته وایي پاره کې یو تاسو یې سرجیو نوید بیداد صاحب زما استاد هم دی نوید بیداد صاحب او څومره چې زما سپورټ کوي نو نوید بیداد صاحب کوي د یوټیوب په ذریعہ باندې او دویم زما استاد سردار غمجن صاحب الله دې ول دواړو لدون ورکیږي نو د دې په وساست سره زه د زه تر رسیدلې ما زه غوړې سم نه ما دا د دې سپورټ ما سره او پدې کې وکرجانی هوا کرا ټي وي او مراد خانو پکې پرواز ټي وي چې کوم اونر او مراد دغه شانتي نورم دغه شانتي د لالونا پروګرام چې کم کوي حاجی اسلم صاحب یو او دغه شانتي شیرین زاده بدر صاحب او شعیب بدر صاحب او سردار غمجن صاحب کوم چې د مردان پښتو ادبي ثقافتي کاروان چیرمن دی خیر محمد طوفان صاحب پرنس بلال دغه ټولو ډیره زیاته مننه کوم چې دا غونډه را جوړه کړله. اخر کې بس پیغام خپل کتونکو ته او زمون کتونکو چې کوم دی ایته ورکوي بس زه خو دا وایم چې ته شمینه کوي او د مور پلار قدر کوي عزت کوي او بداغي ښه خیال ساتي او د خپل مشرانو او چې د مشرانو قدر وکړي نو بس ان شاء الله کامیاب به. ها او سره دا مو ما چې د دې چینل چې کوم دی هاشم ټیکادار هغه به هم سبسکرایب کې او ویډیو هم شیر کې او زموږ چینل چې کوم دی مردان نیوز پی کې نو دا هم ګوري او بالکل تاسو سبسکرایب کولی هم شي. بس هم دې سره به خپل خبرونه چې کوم دا هغه به سر ته ورسوي او تاسو نه به اجازه غواړو ان شاء الله د نوې خبرونه سره بیا تاسو خدمت کې حاضرېږو. د الله په امان.